سلامونه ملګرو. یوه بله ډېره مهمه موضوع چې په ډېرو تلیفونانو کې پیدا کېږي او ډېری مستریان یې نشي حل کولی، د زنګ چارج موضوع ده چې ټلیفون په زنګ باندې چارجېږي. نو دغه ایدو دېرش موبایل دی. راځو چې ووایو چې مشکل یې په کوم ځای کې دی او کم ځایونه چې په زنګ باندې موبایل چارجېږي اول باید چک شي. نو د چارج د ایسي څخه هم دا مشکل پیدا کېږي او د نورو ځایو څخه هم پیدا کېږي. نو داسې مه کوئ، اول به د چارج سیم نه غواړي چکېده، اول بیا هغه ځایونه چک کړو چې هغه ډېر ضروري. اوس دا موبایل دی په چارج کې تقریبا 48 ساعته اخلي. اول په 8 ساعته وروسته 48 ساعته. پر 48 ساعته باندې بیا هم دا ټلیفون نه چارجېږي. نو 1% هم نه اضافه کوي، ولې چې دی امپیر بیخي لري نه، جریان کشي نه لري پر چارج باندې، برق نه مصرفوي. نو اول چې چکوو هغه دوه مقاومت دي چې د ډیټا او د ایسي په مابینځ کې دي، چې د یو اس بي ته کوم لاین تللی، کوم د ډیټا پایې چې دي، پر هغو باندې دوه مقاومتونه دي چې هغه اکثره وخت هغه سوځي. هغه دوه مقاومت په دې وجه سوځي چې کله بعضې خلک چارج لاین په خوله باندې لنډوي، هلته د چارج د پایو سره شارټ شي دا ډیټا. نو دلته چې شارټ شوه بیا هلته هغه دوه مقاومت د دغه ټلیفون د پر دغه کونج باندې دي. نو دا شیلډ ویسته کو، اول به دا چکو په میګر باندې، ما یې شیلډ ایسته کوي. اوس به یې در وښیم چې دا دوه مقاومته په ټلیفونانو کې د باز د دلته وي، د باز د چارج د ایسي سره وي، خو د دوه نښانې دا د اوله نښانې چې دوه دانې زینر ډیویټان اریو لري، دوه کوچني تور ډیویټان په بغل کې خامخا ورسره شته. نو اکثر وخت چې هغه دوه ډیویټان وسوځېږي، هغه شارټ شي، وروسته مقاومت وسوځېږي. دا یې په دې خاطر ورکړي چې دلته ایسي ته بیا ضرر ونه رسېږي. نو اوس راځو ګورو او څنګه معلوم کړو چې د چارج ایسي خرابه ده که نه ده. د میګر سور لاین چې دی هغه به د پر آرت باندې کښېږدي، یا جهنډي باندې یا پر بدنیه باندې. میګر به ډیویټ موډ ته ور واړوي. د مقاومت یو سر چې د چارج ځای ته تللی دی اندازه یې ډېره ده، بل سر یې شارټ دی. ګوره دا سر یې شارټ دی، په ډېرو ټلیفونانو کې بیا نه یې شارټ، اوس فعلا په دغه تلیفون کې شارټ دی. او دلته یوه بله ډېره مهمه خبره ده چې د چارج ایسیانې داسې وي چې ډیټا او چې کوم لاین یې دی هغه د سی پي یو سره وصلوي. یو راځي د یو اس بي د ځای څخه راغلي ایسي ته دا دوې پایې، بیا د چارج د ایسي څخه سیده سی پي یو ته ځي. نو دغه ځای کې ته ډېر متوجه اوسئ چې باید هغه ماډل یې در معلوم وي. اوس په 5514 او 5514 کې د چارج ایسي چې ده د وصل دپاره ده چې ډیټا یې وصلوي د یو اس بي د ځای سره، سیده سی پي یو ته نه دي تللي. پایې که خراب شي په پایې کې شاټي پیدا شي، چارج ایسي چې ور بدله کړې بیا جوړېږي، دا مشکل یې حل کېږي. خو په بعضې ټلیفونانو کې لکه په اکثره کوالکام سی پي یوګانو کې هغه داسې نه وي، سیده سی پي یو ته تللي. نو بیا هغه چې دي اکثره وخت علاج نه کوي، سخت وي، خو بیا داسې شي چې د زنډ چارج مشکل یې حل شي، خو بیا یو اس بي نه پورته کوي هغه ټلیفونان. هغه دوه لاینې، یو د چارج سی ته تللی، یو سیده سی پي یو ته تللی. کم لاین چې سی پي یو ته تللی هغه شارټ شي، هغه نه جوړېږي. کوم چې د چارج ایسي ته تللی هغه جوړ شي، بیا یو اس بي نه پورته کوي. اوس د دا ټلیفون مشکل معلومدار د چارج په ایسي کې، ولې چې د مقاومت شاته شارټي وه. 5514 ایسي ده، نو ما یې دا ایسي ورته تبدیله کړه، بله مې ور واچوله. هغه ځایونه مې د ویډیو څخه کټ کړي په دې خاطر چې ویډیو ډېره اوږدېږي، داسې مختصره به کړو. نو ایسي مې ور واچوله، کوم مقاومتونه چې وه هغه شاټي اوس ورکه شوه، اوس نور شاټي نه لري. راځو چې کوي چې مشکل حل شوی که نه دی. خو په اکثرو موبایلانو کې مشکل د چارج د ایسي څخه نه وي، صرف دغه دوه مقاومت اول چې که دغه دی، یو ور خو بیا د چارج ځای، هغه خو موږ ته ټولو ته معلومېږي چې اول باید د چارج ځای چک شي چې هغه کار کوي که نه کوي. اوس ګوره دا سرې وه، هر څه یې جوړ شوه، مشکل مقاومتونه شارټ شوي وه، سوځېدلي وه، خو د چارج ایسي هم خرابه شوې وه. نو مشکل د چارج په ایسي باندې حل شو.
نو خدای دې وکړي چې د ګټور مو ګرځېدلي دا ځای ته ډېر توجه کوئ. اول دوه مقاومتونه چک کړئ.